د ورو سوال کړی دی چې دا خبره خو موږ اورېدلې ده په درسونو کې چې څوک د چا نه دم وغواړي چې په ما باندې دم واچوه نو دی د هغه 8000 کسانو نه ووتو چې کوم جنت ته بغیر د حساب او بغیر د عذابه نه نوځي. نو دغه شان د دعا غوښتې چې چا ته وایي چې زما دپاره دعا وکړه، دا سړی هم د دغه 8000 کسانو نه وځي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د یو مسلمان دعا غوښته د بل مسلمان ژوندي کس نه ده جایز دي، دې کې څه حرج نشته. په دې باندې ډېر دلایل دي، او خصوصا چې کله د هغه چا نه دعا وغواړي چې هغه غایب نه څنګه دعا وغواړي، هغه جدا مسله ده چې دیندار خصوصا د دیندارو خلکو نه د دعا مطالبه کول چې زما دپاره دعا کوئ، دې کې څه حرج نشته. او یو دلیل دوه به ذکر کړو، لکه یوسف علیه السلام ورونو خپل پلار ته ویلو قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، ای پلار زموږ دپاره د ګناهونو بخانه غواړه، موږ خطا شوي. او حدیث د اویس القرنی هغه اوږد حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمر ته ویلو فإن استطعت ان یستغفر لك فافعل، که د اویس سره د ملاقات وشو نو ځان له پې دعا وغواړه د الله نه. نو هغه بیا د اویس سره ملاو شو، د حدیث په صحیح مسلم کې د هغه ته ووایي زما لپاره دعا وغواړه. اکثر اهل علمو دا خبره کړې ده، بلکې امام نووي رحمه الله په دې اجماع نقل کړی ده، یو مسلمان د بل مسلمان نه دعا وغوښتی شي. خو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا خبره کړې ده، هغه وی مسلمان دعا د مسلمان نه غوښته جایز دي، خو غوره دا دي چې ویې نه غواړي. دا مسله به ډېر ملګري اول پیرو دي، ډېر ملګري به اول پیرو دي. هغه یو مسلمان د بل مسلمان نه که دعا مطالبه کوي دا جایز دي، خو غوره دا چې ویې نه کړي. ولې؟ وایي ځکه چې غوره دا دی چې دی ډایرکټ د الله سره رابطه جوړه کړي. غوره دا دی چې دی ډایرکټ د الله سره رابطه جوړه کړي او مخلوق ته د سره محتاج نشي، مخلوق ته د سره محتاج نشي. لکه عام ادله هغه ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چا نه بسنه غواړي، په هغې کې دنه دا هم راځي. او دغه شان دې کې دا یره ده چې کیدای شي دا سړی په دې مخلوق پورې په مخ نښتې او بیا بس رابطې دوی سره شي او الله ته یېر شي، نو عقیده د توحید کمزوري کېږي. دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله قول دی او د هغه رایه ده. خلاصه دا ده چې دعاګانې د مسلمان نه غوښته جایز دي، خو دې نه به عادت نه جوړي. او دا چې بس هر سړي سره ملاو شي دعاګانې کوي، دا طریقه صحیح نه ده. په دې باندې ګوره بعض سلف به غوسه کېدو چې چا به ورته دعاګانې کوه، بعضو سلفونه ثابت ته هغه په دې باندې غوسه کېدو چې چا به ورته زموږ دپاره دعاګانې وغواړه، په دې به هغه غوسه کېدو. نو دین عادت جوړول نه پکار. او بیا اوس عام خلکو ته ته وایې بېدینه ته هم لګي او هر چا ته وایې یو سړی مونځ اودس نه کوي، الله نه پېژني، ته زما لپاره دعاګانې وکړه. که چېرته کله نه کله وی چاته، خصوصا هغه خلکو ته چې هغه نیکان خلک دي، نو بیا پکې څه حرج نشته. بلکې دا خبره یاده کوي سورة الدهر او سورة الانسان ورته ویلی کېږي، په هغې کې الله سبحانه وتعالی د مؤمنانو دا صفت ذکر کړی چې دوی چاله څه ورکړي نو ورته وایي انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. موږ چې تاسو له دا خوراک درکو، یتیمانانو له یې ورکړي، یا کونډو له، یا غریبانانو له، یا قیدیانو له، نو ورته وایي چې دا موږ د الله د رضا دپاره درکړی ده، موږ تاسو نه دې نه څه بدله غواړو او نه څه شکریه د نه غواړو. دا د مؤمن شان دی. دلته علماو دا خبره کړې ده چې چا سره ښه وکړي هغه ته به دا نه وي چې دعاګانې ماله وغواړه، هغه ته هم دا نه وي چې ماله دعاګانې وغواړه. که دې تاله دعا وغواړي که ونه غواړي، الله ستا دا عمل ګوري او الله به تاله د هغې بدله درکوي. نو دا ډېره اوچته مرتبه ده. که ته ورته ووایې چې ماله دعا غواړه، دې کې څه حرج نشته، موږ دا نه وایو چې دا ناروا ده، خو دا اوچته مرتبه ده چې ته ورته بلکل سوه نه بس مرسته دې هغه دې وکړه، یو ښېګړه هغه دې وکړه، بس خبره پاتې شو.
ځکه چې دا مې یو قسمه ته بدل یو قسمه بدل ته اخلي به خپل کار باندې. نو دې باب کې احتیاط پکار دی. دعاګانې د چا نه غوښته دې نه عادت جوړول نه دي پکار، او که کله ناکله سړی یو نیک عمله انسان ته ووایي نو بیا صحیح ضرور وي چې دیم د 7000 کسانو نه وځي. نه، هلته هغه حدیث کې هغه 7000 کسان څوک دي؟ د هغوی څه صفات دي؟ د چا نه دم نه غواړي، داغ نه لګوي، بدفعلي نه کوي، او په خپل رب باندې توکل کوي. نو دم جدا شی دی او دعا جدا شی دی. کله تاسو دا قیاس پاږئ کې دا قیاس غلط دی.